سلام او مینه ګرانو دوستانو وخت مو په خیر د ویډیو شروع کېدو مخکې زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ دوستانو څنګه چې تاسو کتل بیګا افغانستان خپل پنځمه لوبه هم د انګلستان ته وبایلله د لوبې بایللو نه پس ګلبدین نایب پریس کانفرنس وکړ په پریس کانفرنس کې د ګلبدین نایب نه وپوښتل شول چې تاسو دغه لوبه ولې وبایلله نو ګلبدین نایب ورله په جواب کې ویل دغه لوبه موږ ګټلی شوه خو صرف د دوه لوبغاړو په وجې دغه میچ موږ ته ګران شو او موږ دغه لوبه وبایلله لومړی راشد خان و چې هغه داسې بالینګ وکړ چې په 9 اورو کې 110 رنزونه ورکړل ګلبدین زیاته کړه چې راشد خان زموږ د ټیم مین بالر دی که چېرته د ښه لوبه ترسره کړې وی ښه بالنګ یې کړی وی موږ کولی شول چې انګلستان په 250 یا 280 کې راګیر کړو نو راشد خان ښه بالنګ ونه کړو نو دغه لوبه موږ ته ډېره ګرانه شوه ډېره سخته شوه ځکه راشد خان یو نوم لري په آی پی ایل کې او په ټوله دنیا کې یو پریشر هم لري که چېرته د ښه بالنګ ترسره کړی وی نو موږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې انګلستان ته ماتې ورکړو او ګلبدین نایب هم زیاته کړه چې مورګن ډېر زیات سکور وکړه د هغې وجه دا وه چې دولت زدران د مورګن هغه کیچ مس کو که چېرته هغه کیچ هم د رانیولی وی نو بیا موږ ته چانس ډېر زیات و چې موږ دغه لوبه د انګلستان څخه ګټلی وی نو دغه دوه وجې وي چې موږ دغه لوبه وبایلله که چېرته دغه دوه لوبغاړو موږ سره لږ شانتې مرسته کړې وی نو موږ کولی شول چې دغه لوبه ښه په اسانۍ سره ګټلی وی او ګلبدین نایب دغه هم زیاته کړه موږ اوس هم ډېر ښیو چې د انګلستان غوندې لوبغاړي په وړاندې موږ ډېر ښه لوبه وکړه که چېرته تاسو زموږ نور لوبې وګورئ نو موږ د هغې په پرتله ډېره ښکلې او ډېره په زړه پورې لوبه د انګلستان پر وړاندې وکړه نو راتلونکي کوم څلور میچونه چې دي انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا ښه لوبه وکړو او هغه غلطیانې ونه کړو چې کومې غلطیانې موږ په دغه لوبه کې وشوه مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د لوی الله پامان